ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د افغان ښځو په سر باندې طالبانو ته په غوسه شو. په سلامونه مهار کلای کوم، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو سبسکرایب کړئ، د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي له افغان ښځینه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. د افغانستان مخکنی حکومت اسلامي جمهوریت ولسمشر محمد اشرف غني په خپله تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې له ښځو څخه اسلامي حقوق اخیستي دي. محمد اشرف غني د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل رسمي فیسبوک کې څه باندې 10 دقیقه غږیز بیان خپور کړی دی. هغه په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په اشاره وایي چې د افغانانو اسلامي حقوق سلب شوي دي. ښځه د ټولنې او کورنۍ غړي ده چې ترې د ژوند حق اخیستل شوی دی. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. اشرف غني وایي له بده مرغه نن له افغان ښځینه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. خارجیان راغلي دي تمام ورځ غږیږي چې نن باید دوی ښځو ته هغه حق ورکړي چې په اسلام کې خوندي دي او دلته نور طالبان سرزوري کوي چې دا ستاسو کار نه دی. معلومه نه ده چې دا بیان کله او چیرته ثبت شوی دی، خو محمد اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني د افغان ښځو او نجونو حقوق د ټول افغان ملت مسله وګڼله چې په خبره باید ټول سره لاس ورکړي او همغسې چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپلواکي غواړي باید د په برخه کې په فکر دریځ کې هم خپله ازادي وغواړي. ملګرو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ نو باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، ښې چارې.